السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ دوستانو لا دیو کې شروع جوړ وي او د صحت جامع ومبتن وي په نننی لیکچر کې به مونږ وایو ټیکس ټول چې د تاسو دلته ټول بار نن کلیک کوئ شئ په ټیکس ټول باندې او د کیبورډ نه د F8 په شارټ کټ باندې تاسو کلیک کوئ شئ ساده F8 هم کلیک کوئ شئ نو تاسو سره به ټیکس ټول چې دا راشي نو کله چې تاسو لیکل کوئ مخکې د دې نه چې تاسو لیکل سٹارټ کړئ په ټیکسټ ټول به کلیک وکړئ نو بیا چې کوم دي کې ستاسو زړه وي تاسو هغې ځای نه سټارټینګ کولی شئ نو بیا چې دا تاسو دلته په ټیک ټول باندې کلیک وکړئ د دې نه چې تاسو دا ټیکسټ چې دا غټولی هم شئ او لوکی کولی هم شئ څومره سایز کې چې تاسو پکار وي د دې نه تاسو غټولی او لوکی کولی شئ خو د دغه چې کوم نوټ دي د دې نه به نه غټوئ او نه به لوکی کوئ ځکه چې دې سره د خط چې دا کومه کوالټي ده دا د منځه ځي نو چې کله هم تاسو ټیکسټ غټو نو تاسو به د دې کونج کې چې کوم کارنر کې دا کوم نوټ دي د دې نه به نیسئ داسې او غټوئ او لوکی کوئ به دې سره شفټ نیسئ نو دا به تاسو سره مز نه غټېږي او لوکی کېږي دواړو سایډ ته به یو شان غټېږي او لوکی کېږي دا شو موږ سره اوس راځو یو څو شیپونه چې دا ډرا کوو یو سرکل به ډرا کوو او د پولیګان ټول کې دلته یو پولیګان به ډرا کوو یو څو شیپ دلته ډرا کوو اوس که چېرته تاسو غواړئ که نه چې دا شیپس چې کوم موږ سره دي که نه دا سرکل ده اکثر به تاسو د هغه لیدلي وي څنګه لوګوګانې چې وي نو دې سره د دې سرکل یو کافي یلو شیفټ به ورسره ونیسئ نو تاسو ته به د ټولو سایډونو نه چې ده دا مکمل غټېږي او که چېرته تاسو شیفټ پرېږدئ یا کوئ نو تاسو وګورئ چې کوم کارنر یا کونج نه تاسو نیولی ده نو هغې سایډ ته به دا تاسو سره زیاتېږي یا غټېږي نو تاسو به شیفټ ورسره ونیسئ څونه مو چې خوښوي هلته به ورسره د ماوس چې ده دا رایټ بټن کلیک کړئ نو تاسو به د دې کاپي وځي اوس راځو دلته ټیکسټ لیکو ټیکسټ مو ولیکه نو راځو دا ټیکسټ دلته سلیکټ کوو ټیکسټ مو سلیکټ کړو دلته راځو ټیکسټ مینیو ته په ټیکسټ مینیو باندې کلیک کوو او دلته وهو ټیکسټ فټ ټیکسټ ټو پاته په دې باندې مو چې کلیک وکړو چې په کوم شیپ باندې تاسو غواړئ چې دا دې راشي را سره نو تاسو په هغې باندې وکړئ چې څومره اندازه کې تاسو ته پکار وي نو د دې نه تاسو راوستی شي که غواړئ چې په پولیګان دې را سره راشي نو پولیګان هم داسې را سره راتلی شي صرف د ماوس دا کرسر چې ده دا په آوټلاین دی که چېرته دننه سایډ ته م راوستو نو تاسو سره به دننه سایډ ته دا راشي نو د دې ځینې تاسو راوستی شي څنګه مو چې خوښوي او که وایي چې نه دا د موږ سره راشي په دې سرکل باندې نو بیا به دلته په سرکل باندې کلیک وکړئ ټیکسټ پات ووهئ چې څومره هغه کې هم تاسو ته پکار وي دلته به تاسو کلیک وکړئ اوس راغی در سره اوس دا مونږ سره راغی خو د رایټ سایډ ته چې ده لږ سیوا ده نو د دې دپاره به تاسو بیا دلته راشئ او د دې ځای نه به دا لږ داسې لیفټ سایډ ته کوئ
که چیرته تاسو وایئ چې دا اوس موږ سره د آوټلاین ته نږدې ده، دا د مکمل موږ ته د دواړو سرکلو ترمنځ چې کوم ځای ده د دې په منځ دې راشي، نو تاسو د دې ځای نه دا اوچتولی هم شئ. څومره یې کوئ نو تاسو یې د دې ځای نه کولی شئ. په دې باندې کلیک کوو، د دې ځای نه تاسو بولډ کوی شئ، ایټالیک کوی شئ. د دې ځای نه یې کوو بولډ کوو مونږه، وایټ کلر هم ورکو ورته. راځو دې سرکل ته بلیک کلر ورکو. سرکل ته بلیک کلر ورکو او دا لیکای ته بلیک کلر ورکو. راځو دې سرکل ته چې دا بلیک کلر ورکو، په ټیکسټ ټول باندې کلیک کوو، په دې لیکای باندې دلته کلیک کوو، کنټرول اے پی وهو چې آل سلیکټ شي او دې ځای نه مونږه وایټ کلر ورته ورکو. دا به تاسو سره وایټ کلر کې راشي او دې سرکل ته چې مونږه څنګه کلر تاسو خوښي، وایټ هم خوښي نو وایټ ورکړئ او که بل رقم کلر مو خوښي بل رقم کلر هم ورکولی شي. که بیا دې سره تاسو دلته سټار راولئ نو همدلته بیسیک شیفټ ته راشئ یا پولیګان ټول ته راشئ، دلته سټار خپل ټول هم شته پکې. نو دلته چې دلته به تاسو سټار چې دا ډرا کوئ، کنټرول به ورسره ونیسئ تر څو موږ سره صحیح سټار راشي. دلته بیا شیفټ ونیسئ، بس بیا راوړوکی کوئ نو دلته به تاسو ورکئ بلیک کلر. بیا به تاسو پک ټول باندې کلیک وکئ او دا دواړه به سلیکټ کئ او کنټرول جی به پی ووهئ. دې ته به وایټ کلر ورکو، وایټ کلر مو چې ورکړ دا به سلیکټ کوو، شیفټ باندې به دا ونیسو، سی سنټر ته بیا راولو، ای چې دا مکمل مین پوینټ ته بیا راولو او کنټرول جی به پی ووهو نو دا به تاسو سره ګروپ شي. چې ګروپ شو دا به داسې راوړوکی کړو، چې راوړوکی مو کړو دلته بیا راوړئ تاسو. اوس چې څنګه هم روټیشن تاسو ته پکار وي سیټ کوی شئ، د دې ځای نه روټیټ کوی شئ. که چېرته هم سایز کموو نو داسې شیفټ به ورسره ونیسئ او دننه طرف ته بیا راکاږئ. راځو دلته د دې نه کاپي ونیسو، په لیفټ بیا تاسو موو کوئ، د خوا بیا راوړئ او رایټ بټن به پرې کلیک کړئ نو دا به تاسو سره کاپي وځي. بیا به دا شیپ سره به دا بل شیفټ ونیسئ، بیا به دا شیفټ باندې کلیک وکئ چې دواړه سره سلیکټ شي نو تاسو به د کیبورډ نه ساده پټي باندې کلیک وکئ نو ټاپ به تاسو سره د دې دواړو یو شان شي. اوس که تاسو دا ښکته کوئ نو د دې ځای نه دلته ښکته کولی هم شئ. ها دا خو موږ سره شو. اوس که چېرته تاسو غواړئ دا دل چې کوم درته ښکاري په دې کې د دننه موږ سره لیکایي راشي نو تاسو به په دې باندې کلیک وکئ، دلته به موس کرسر کېږدئ د دې فری آوټلاین باندې لږ ښکته چې کله تاسو سره دا ریکټینګل غوندې شیپ راغی دا ډاټ ډاټ چې ښکاري نو تاسو به د دې ځای نه تاسو دلته شروع وکئ نو دا به تاسو سره دلته لیکایي شروع شي چې څنګه هم ستاسو خوښه وي. کنټرول اے به ووایي، دا به سلیکټ کړئ، کنټرول سی به ووایي، کاپي به یې کړئ، دلته به مونږه کنټرول وي ووهو تر څو موږ سره په زر زر ډک شي. دا دا تاسو سره وګوره د دې دل غوندې مکمل دل دننه چې ډک شو. که چېرته غواړئ چې دا د موږ سره د پولیګان باندې د فاصله لیکل راشي نو تاسو د دې ځای نه هم لیکل کولی شئ، څه مو چې خوښه وي نو دا به تاسو ته پولیګان د فاصله راځي. تاسو غواړئ چې د دې د پاسه د دلته موږ سره لیکل راشي نو په دې به کېږدئ داسې په دې آوټلاین د پاسه چې کله تاسو سره د سموت غوندې داسې
لاین جوړ شو نو بیا به تاسو کلیک وکړئ او لیکل به شروع کړئ چې سم ولیکئ بیا به د دې لپاره تاسو ولیکئ که چېرته تاسو غواړئ چې یا د دندې کلمه سره دننه راشي لیکله نو دلته به کلیک وکړئ بیا تاسو سره به لیکل راشي دننه سایډ ته څومره هم چې لیکئ تاسو به دننه فلم کېږي در سره که چېرته تاسو په خپله خوښه دلته راشئ او یو لاین چې ده ډرا کړئ موږ یو لاین ډرا کړه دلته راځو شیفټ ټول باندې کلیک کوو په دې باندې کلیک کوو او دلته دې ته چې ده سموتنس داسې ورکوو سموت کوئ چې تاسو خپله یو داسې یو لاین ډرا کړی یو غواړئ چې په دې باندې تاسو سره لیکل راشي نو مخکې مو چې کله هغه وکړه دلته هم لیکل کوی شو داسې چې څه مو زړه وي لیکل وکړئ او هملته ټکس ټول ته تللی شي او فیټ ټکس پات باندې کلیک کوی شئ چې تاسو سره دلته پکار وي په دې به دا تاسو سره دلته بره راشي او که تاسو ته پکار وي چې نه دا د ما سره همداسې راشي نو د دې نه تاسو داسې دلته پې ډایرکټ هم کلیک کولی شئ په دې لاین باندې به کېدی چې کله تاسو سره دا سموت اونټ لاین راغی نو د دې باندې تاسو دلته اوسه لیکئ کولی شئ او که موږ دلته بله لیکایي وکړو څنګه چې تاسو په ایم ایس ورډ کې چې کوم ټکس تاسو ولیکئ یا کوم هغه ولیکئ ټایپینګ وکړئ کوم خط ولیکئ نو بولډ کوئ ایټالیک کوی شئ انډرلاین کوی شئ او که چېرته تاسو سره دا زیات وي نو تاسو به دا اول سلیکټ کړئ او د دې ځینې تاسو بیا دلته که غواړئ چې لیفټ سایډ نه دې موږ سره شروع شي نو لیفټ سایډ نه به راشي که وایي چې سنټر کې دې وشي نو تاسو سره به دا کوم لاینونه چې تاسو ټایپینګ کړی دا به سنټر کې راشي که وایي چې نه رایټ سایډ ته دې راشي نو رایټ سایډ ته به راشي که وایي فل جسټیفای دي شي نو دلته به تاسو سره فل جسټیفای شي نو د دې نه تاسو ورته هم سیټ کولی شئ د دې نه وروسته بیا موږ سره د بل ټیبله کنټرول ای وهو دلته ټول باندې کلیک کوو کنټرول ای وهو اسایډ ټو او ډیلیټ بټن وهو بل د موږ سره په ټکس ټول کې لاندې ټیبله راځو د دې نه تاسو چې دا ټیبل ته چې کوم رو دي او کوم کالم دي دا زیاتوئ او کموئ شئ څومره روګانې او څومره کالم یې ورته پکار وي د دې ځینې به تاسو دلته سیټ کړئ نو او بیا به تاسو ډرا کړئ نو تاسو عمره کالم او عمره روګانې راشي دې سره چې کوم تاسو سره دا ټیبل د دې دننه فیل چې کوم دا کلر به تاسو راځي څنګه کلر چې تاسو خوښي د دې ځینې تاسو سلیکټ کړئ دا به تاسو سره فیل شي او د بارډر چې دا آوټلاین چې کوم دا چې څونه تاسو پکار یو د دې نه سلیکټ کړئ کلیک وکړئ نو تاسو سره به راشي او د آوټلاین کلر تاسو د دې ځای نه ډایرکټ راوستی شئ چې څنګه کلر درته پکار وي یا تاسو یلو کوئ یا ګرین کوئ دې ځای تاسو کولی شئ او دې کې چې دا تاسو سره اوسه چې اتوماتیک په دې سیل باندې تاسو کلیک وکړئ کنه نو تاسو سره به ټایپینګ په دې کې سٹارټ شي دا سلیکټ کوو دا فونټ څنګه لګ زیاتو نو دلته به تاسو سره لیکل چې دا سٹارټ شي چې بل کوم هغه کې تاسو لیکل کوئ نو دلته به تاسو په سیل باندې به کلیک وکړئ او تاسو سره به په هغې کې لیکل سٹارټ شي دلته دا آپشن چې دا
د دې په واسطه چې دا کله چې تاسو دا سیل رازوم کوئ نو د دې په واسطه تاسو ته وایي چې تاسو د دې سیل په دې سنټر کې د تاسو سره دا لیکئ راسي. اوس چې موږ دلته ګوره که تاسو دلته لیکل کوئ نو دا وګوره د ټاپ نه د دې سیل شروع کېږي. که چېرته تاسو غواړئ چې دا د موږ سره د سیل د دې سنټر نه شروع وشي د دې دي نه نو دلته به سنټر سلیکټ کړئ. که چېرته وایي چې موږ سره د باټم نه شروع وشي دلته د لاندنۍ حصې نه نو د باټم نه به تاسو دلته په باټم باندې کلیک وکئ نو تاسو سره به د باټم نه بیا چې دا د لاندنۍ حصې سره دلته به تاسو سره لیکئ شروع کېږي. او دا چې شو دا خو موږ سره د دې ټایپینګ هغه شو چې دا د موږ سره چې دا د رایټ سایډ نه دی راځي د موږ سره یا د لیفټ سایډ نه راځي یا د سنټر نه دا رایټینګ شو. او دا چې د کوم سره دا بیا چې شو د دې سیل کې د دنه د کوم دی نه راځي په دنه سیل کې د ټاپ نه شروع کیږي د سنټر نه دی شروع کیږي او کده لاندنۍ حصے نه دی شروع کیږي. بل راځو که چیرته تاسو سره پکار وي چې دا سیل چې دا بره دا د موږ سره وړوکی راشي د دې ځینې تاسو چې دا کموی او زیاتوی هم شئ. همداسې دا بل سیل که تاسو څومره اندازه کې در سره پکار وي راشي نو دې ځینې تاسو سلیکشن کوی شئ او څومره هم چې تاسو سره پکار وي دا کموی او زیاتوی شئ. منځ کې موږ سره دا سیل غټ پکار ده. نو داسې کوم او که چېرته تاسو ته پکار وي چې اوس دا اول سیل چې دا د موږ سره لږه وړوکی شي داسې چې څنګه تاسو سیریل نمبر لیکئ نو یې ته وړوکی پکار وي بیا تاسو نیم لیکئ نو یې ته لږ غټ پکار وي بیا دا چې دا فادر نیم لیکئ بیا که تاسو ته غټ پکار وي د دې ځای نه دا چې دا وړوکی کوئ او غټوئ هم شئ. اوس دا سیل دا که تاسو غواړئ چې دا سیل سلیکټ کړئ دلته او غواړئ چې دا کمباین کړئ وایي دا چې دا سپلیټ کړئ هاریزنټلی به څونه تاسو سره راځي او ورټیکل به تاسو سره څونه راځي. نو که تاسو وایئ چې دا د موږ سره هاریزنټل دلته دی کې چې دي 5 لاینه جوړ شي نو دا به تاسو سره 5 لاینونه پکې جوړ شي او که وایئ چې دې کې د موږ سره ورټیکل چې دي 3 لاینونه چې دا راشي په 3 خانو د موږ سره تقسیم شنو دا به تاسو سره 3 چې دا خانې پکې راشي. که چېرته غواړئ چې دا 3 هغه چې دي خانې دا د موږ سره کمباین شي لکه یو دي شي نو تاسو به دلته په کمباین باندې کلیک وکړئ دا به تاسو سره 3 وړه یو غټه خانه ترېنه جوړه شي. جدید نه تاسو څنګه سیټ کوئ نو سیټ کولای شئ. دا شو تاسو ټیبل دې کې لیکل هم کولی شي کومه خانه کې مو چې زړه وي نو په ټیکسټ ټول به دلته کلیک وکړئ او لیکل به سټارټ کړئ تاسو سره به لیکل دلته سټارټ شي. دلته لیکل کوئ تاسو دې کې بولټس هم راوستی شئ د دې ځینه تاسو سره به بولټ راشي کنټرول ای به ووایي دې ته به دا ویټ سیوا کوئ سیوا هم کړو تاسو سره به چې دا انټر وهي بل به تاسو سره دلته ډله کېږي بولټس هم پکې راوستی شوي دا موږ سره ټیبل